زموږ او ستاسو د افغانستان یو افتخار د ټوله دنیا کې چې زموږ او ستاسې سترګې په لوړې دي د ټوله دنیا کې چې اول چا د سلطان لقب پیدا کړی دی سلطان محمود غزنوي رحمه الله د افغانستان یو افتخار دی د دنیا فاتح د محمود غزنوي رحمه الله په حالاتو کې په تاریخ فرشته په نامه یو کتاب دی دا واقعا نقل کړی ده وایي محمود غزنوي رحمه الله په دربار کې ناستو د محمود غزنوي رحمه الله دربار ته یو فقیر رالی یو کس رالی ملاقات یې وغوښتي ول اجازه یې ورکړل چې ورکړل رالی د محمود غزنوي رحمه الله ملاقات ته په ژړا باندې سو محمود غزنوي ته وویل ول زه راغلی یم و تا ته عرض کوم که ته نن زما خبره اورې ښه کنې په قیامت کې به بیا ستا ګریوان زما بلاسي د نبي علیه السلام په حضور کې به بیا ستا څخه انصاف غواړم محمود غزنوي ورته وایي چې وایه څه ده وایي مسله دا ده چې ستا وراره دی دا زما په کور باندې روږ دی ستا وراره دا راځي زما و کور ته چونکې د سلطان و د باچا وراره دی زه جواب نه لرم اسلحه ورسره دا زما و کور ته راځي زما د ښځې سره زنا او بدعملي او بدفعلي کوي ما ووایي ومې ټکوي د کوره مې وباسي او بیا دی راځي زما په کور کې دا عمل کوي دا څوم ځل دی چې راځي محمود غزنوي رحمه الله خپل دربان راوغوښتل هغوی ته وویل پیردارانو ته چې دغه سړی چې هر وخت رالی که د شپه وه که ورځ وه دا به نه منع کوي که چا منع کوي زه به د هغه سر قلم کم ودت یې وویل ولته دا مهرباني وکړه چې کله هم دا ظالم ستا و کور ته رالی ته زما تر درباره پورې ځان راورسوه خالي و ما ته ځان راورسوه دا ورځ تېره سول شپه تېره سول سبا ورځ هم تېر سول هغه خو په ځان نه دی خبر سبا شپه د شپې هغه بیا د دې غریب او فقیر و کور ته ورلی چې ورلی هغه فقیر یې ووالی د کور یې وایستي دی د هغه ښځې سره په زنا مصروفه سو هغه فقیر سیده رالی د محمود غزنوي دربار ته شپه ده د شپې نیمایي ده چې رالی پیرداران خو په دې باندې امر سوي وه چې مې ګرځوي سیده ورلی محمود غزنوي ته محمود غزنوي مول ووهی د ځانه سره یې توره واخیستله د دې سړي سره ملګري سو سیده ولاړې هغه کور ته کله چې کور ته ورسېدي هغه کس ته امر وکړي چې یو کار دا وکړه چې ته په کور کې څراغ بند که څراغ چې یې بند کړي تر څراغه وروسته محمود غزنوي و کور ته ننوتی د خپل وراره سر یې قلم کوي سر یې ووهي سر یې قلم کوي د سر تر قلم کولو وروسته بیا و کور والا ته وویله چې جای نماز که لرې جای نماز راکه جای نماز یې ورکړي 2 رکاته یې وکړل تر هغه وروسته کور والا ته وویله که یو ګیلاس اوبه راکې اوبه یې ورکړلې او لږ ډوډۍ راکړه ډوډۍ یې ورکړل اوبه یې وچښلې ډوډۍ یې وخوړل دا کوره سره راووتي د کور والا د محمود غزنوي لمونو لاس ونیول ول په دې مې پوه که څراغ دې ولې را باندې بند کړي او اوبه و ډوډۍ دې ولې وغوښتل محمود غزنوي ورته وویل ول څراغ مې په دې باندې بند کړي ما نه غوښتل ما دا فکر و هسې نه چې دا ظالم بدبخته خپل وراره زه ووینم هسې نه چې په زړه کې مې ترحم راسي ځکه د کور انسان دی هسې نه چې بیا مې په فیصله کې کمزوري راسي ما ول ښه دی چې سترګې مې په سترګو یې ونه وینم چې برق بند وي نو بیا به دا خپله فیصله په عدل او په انصاف او په قوت سره اجرا کړم کې ووینم طبعا بیا د کور انسان دی بیا عدل نسم کولی نو څراغ مې بند کړي د ده سر مې په خپل پر طاقت سره پرې کړي وای اوبه او ډوډۍ دې ولې وغوښتلې وای تا چې پرون ما ته دا خبره کړې وه ما د الله جل شانه سره دا قسم وکړي چې تر هغه وخته چې ما د دې فقیر او مظلوم غچ نه یې اخستی او خپل د دې کورنۍ د دې ظالم سر مې نه قلم کړی پر ما باندې خوراک او څکاک حرام دي د پرونه څخه نه ما خوراک کړی دي ما څکاک کړی دي نو ځکه مې اوس ستا څخه خوراک او څکاک وغوښتي چې خپله روژه ماته کړم 2 رکاته دې ولې وکړل
هغه مې ځکه وکړله چې د الله جل شانه شکر ادا کړم چې ما عدل قائم کړي، قرابت او دوستی دا زما او د عدل په مابینځ کې حائل نسوله. الله جل شانه راته امر کوي كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولو على انفسكم او الاقربین او الوالدین والاقربین. همدا عدل او انصاف دی چې بیا دنیا سرسبز او شاداب وي. بیا دا محمود غزنوي دی چې د دنیا د لوی لوی امپراتوري دړي وړي کړي، سومانات یې مات کړي او د دنیا بوتان دا د په پښو کې پراته. عدل او انصاف زموږ او ستاسو څخه الله جل شانه عدل او انصاف غواړي. دا که د خپل ځان په باره کې وي، که د خپل اولاد په باره کې وي، که د خپلې کورنۍ په باره کې وي، که دکاندار د خپل ګراک و ګاک په باره کې وي، د خپل همسایه په باره کې، د خپل قریب په باره کې، د ځانه به شروع کوي. زموږ مشکل دا دی چې موږ یې د لوړې خوا را شروع کوو چې د لوړې خوا څخه د امیر والی او وزیر را عادل سی، بیا به زه عادل کېږم. صحیح ده، هغه هم مکلف دی، هغه تر ما او تا ډېر مکلف دی، د هغو مسؤلیت تر ما او تا ډېر دی، ما او تا هم مکلف. وایي باچا ښکار ته راوتلی و، په باچا باندې په دشت کې شپه راغلله، شپه راغلل په دشت کې. نو باچا یو کژدۍ ته ورغلی، یو خیمې ته ورغلی. هغوی ته یې وویله چې زه مسافر یم، که تاسو یو شیدې ویشې لرئ. هغه خیمې والا کوچیان ورته اوښه ولوشله، چې اوښه یې ورته ولوشله. هغه اوښه یول اوښه ده، خو دومره شیدې یې وکړلې لکه 5 اوښې چې کوي، ډېرې زیاتې شیدې یې وکړلې. باچا حیران سو، ول دا دومره شیدې دا یوې اوښې وکړلې؟ ول هو. سبحان الله. باچا خو خبر دی چې زه باچا یم، د خپل ځان سره په خپل زړه کې دا فیصله وکړله چې سبا ولاړم دربار ته، خلک به راستوم، دا اوښه به د دې کس څخه په زوره بیایم، دا خو ډېره ښه اوښه ده. باچا چې سبا راووتي، بیا په ښکار باندې مصروفه سو، مصروفه دی، بیا شپه پر راغلله، دربار ته نه ولاړی. دویمه شپه بیا و هغې خیمې ته راغی. کله چې هغې خیمې ته راغلی، کس ته یې وویل وروره هغه مسافر یم او هغه پرون چې دې راکړې وې هغه ډېرې ښې شیدې وې، هغه اوښه یو ځلې بیا ولوشه، یو ځلې بیا و ماته د هغې اوښې شیدې راکړه. هغه مالک چې کله اوښه لوشله، اوښ یو پیاله شیدې هم نه وکړې، د اوښې شیدې نسته. باچا حیران سو، د مالک څخه یې پوښتنه وکړله چې ستا دې اوښې خو پرون ډېرې زیاتې شیدې وکړلې او نن شیدې نه کوي، چې دا ولې؟ هغه کس خو خبر نه دی چې دا بادشاه دی. هغه ورته وایي اعراب او کوچان د صحراو خلک دا ډېر صادقه خلک دي. هغه ورته وایي شاید د باچا په نیت او اراده کې خلل راغلی، شاید زموږ د وطن باچا د ظلم اراده کړي. کله چې باچا او حاکم او امیر د ظلم اراده وکړي، د ملت پر هر کور باندې اثر لویږي. دی په ځان پوه سو چې اوهو دا خو ما اراده کړې وه چې زه به دا اوښه په زوره ځینې اخلمه. نو ده دا قصد و اراده وکړله، د خپله ځانه سره دا توبه وکړه چې دا کار به زه نه کومه، دا به نه اخلمه. خپل نیت یې بدل کړي. اوس غواړي چې د ده دا خبره معلومه کړي، سبا ورځ یې بیا تېره کړل په دشت کې، نیت خو یې بدل کړي چې زه به دا کار نه کوم. درېیمه شپه چې بیا راغی، بیا ورسره میلمه سو چې ورته ویې ویله چې شیدې راکړه. اوښې بیا هغومره شیدې وکړلې لکه 5 اوښې چې کوي. ورته ویې ویله ول ستا اوښه خو نن بیا ښې شیدې وکړلې؟ ول هو، شاید د بادشاه سلامت هغه د ظلم اراده بیرته بدله سوي وي، د عدل اراده یې کړې. ځکه باچا چې د عدل اراده وکړي، د ټوله ملت باندې اثر لویږي. باچا چې د ظلم اراده وکړي، پر ټوله ملت باندې نحوست لویږي. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د عدل کولو توفیق نصیب کړي، د ظلم څخه دې مو الله جل شانه وساتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.